الرحمن الرحیم. زما محمد ریاض مخلص. نن په موږ سټډي کوو بیس فزیکل کوانټیټیز په باره کې به ډسکشن کوو چې بیس فزیکل کوانټیټیز څه ته وایي. لکه څنګه ټوټوریل وایز موږ را روان شوي یو ټوټوریل 1 ټوټوریل 2 ټوټوریل 3 کې. نن به موږ بیس فزیکل کوانټیټیز په باره کې ډسکشن کوو چې بیس فزیکل کوانټیټیز څه ته وایي. که تاسو په دې چینل کې نه وئ نو تاسو په دې چینل کې هرکلی به وایم. نو بیس فزیکل کوانټیټیز هغه کوانټیټیز هغه مقدارونو ته وایي چې هغه د څومره دې نه وروسته کوانټیټیز جوړېږي د هغې دپاره بنیادي بیس خپله معنا ده بنیاد. نو هغه کوانټیټیز چې د نور کوانټیټیز دپاره بنیاد دي هغه کوانټیټیز ته موږ وایو چې بیس فزیکل کوانټیټیز. او انګلیش کې ډیفینیشن موږ داسې لیکلی دی: The minimum number of physical quantities selected in their unit are defined and standardized. The base physical quantities هغه quantities دي چې دا کم تعداد کې دي، یعنی مقدار تعداد کې کم دي، ډېر زیاتې نه دي، کم تعداد کې دي او د دې خاص یونټ هم ډیفاین شوي دي، انټرنیشنل لیول باندې هغه سټینډرایز کړي شوي دي، خاص مقرر کړی شوي دي. نو دی یونټو ته او دی کوانټیټیز ته موږ وایو چې بیس فزیکل کوانټیټي، او د دې یونټو ته موږ وایو چې بیس یونټس. اوس بیس فزیکل کوانټیټیز په سمجھ کې که نه راځي نو موږ به دې باندې څنګه ځان پوهیو. نو زه په آسان میتھمیټکس کې د دې اگزامپل درکولی شم. لکه څنګه موږ هندسې شمارو 0 1 2 3 4 5 دغه شان 7 8 9 10، بلکې د 9 پورې چې کوم انسي دي 0 نه نیسه تر 9 پورې، دغه 9 انسو ته موږ بیس انسي وایو. ځکه که دې نه پس 10 شروع کېږي 11 12 13 14 15 16 چې څومره هم انسي شروع کېږي، که زرګونو ته ځي، اربونو ته ځي، کربونو ته ځي، چې څومره هم تعداد کې انسي موږ دې نه وروسته لیکو، خو د دې بنیاد چې دی همدا 0 نه نیسه تر 9 پورې چې کوم سمبلې دي، نشانونه دي، همدې نه به جوړېږي. نو څنګه چې دغه بنیاد دی د ټولو انسو دپاره، دغه شان موږ ویلی شو چې بیس فزیکل کوانټیټیز هغه کوانټیټیز ته موږ وایو چې هغه د نورو ټولو کوانټیټیز دپاره بنیادي بیس بیس په کنسپټ باندې تاسو له کلیر شوی. دې نه علاوه یو آسان اگزامپل داسې هم درکولی شم، لکه څنګه میتھمیټکس نه علاوه انګریزي کې زموږ چې کوم لیټرز دي ABC up to Z، دا 26 الفاظ چې دي، 26 الفاظ چې دي، دا د ټول انګلیش لپاره بنیاد دي چې څومره هم د انګلیش ټکي ته لیکي خامخا به دې 26 الفاظو نه ټکي ته پکې را اخلي. نو دا 26 ټکي چې دي دا بیس شو، او دې نه وروسته څومره ورډ جوړېږي هغه ډېراوي شو. نو بیس فزیکل کوانټیټیز هغه کوانټیټیز دي چې دا مینیمم ان نمبر دي، تعداد کې کم دي، او د ټولو سټینډرډ کوانټیټیز دپاره دا بیس دي. څومره دي تعداد کې؟ دا ټوټل موږ سره 7 ان نمبر دي. څومره دي؟ 7 تعداد کې دي. کم دي؟ اوس په دغه یو سیز موږ دې ټیبل نه کلیر کوو. نو ټیبل طرف ته راشئ، بیس کوانټیټیز او SI یونټس. بیس کوانټیټیز په باره کې موږ خبرې کوو چې کم دي، بیا به د دې نومونه موږ زده کوو، ورسره د دې یونټ چې دی څه دی، او د دې یونټ سمبل څه دی، یعنې څه شي نه به موږ دا ظاهرو. نو ټول نه بیا موږ سره په دې کې دی لینت موږ وایو اوږدوالی ته. اوږدوالی دا موږ سره په بیس یونټس کې راځي. د دې سمبل موږ سره دی لینت، L نه موږ ظاهرولی شو، X نه هم ظاهرولی شو، R نه هم ظاهرولی شو. که چېرته L X یا R راغلی نو دغه سمبل به د لینت لپاره استعمالیږي. دې نه وروسته ورپسې چې دی ماس چې کوم موږ د وزن لپاره عام دې ته موږ وزن وایو، خو وزن او په ماس کې لږ فرق دی په فزیکس ژبه کې. خو سمپل موږ دا وایو چې وزن لپاره کوم څیزونه چې استعمالیږي هغه موږ سره دی ماس، او د هغې سمبل دی ماس لپاره شارټ کټ موږ ورکوټ M لیکو، سمال M لیکو، او د هغې یونټ چې دی کیلوګرام، او سمبل موږ سره دی KG، K معنا کیلو، G معنا ګرام. نو دا موږ سره نمبر سیکنډ د بیس فزیکل کوانټیټیز نه راغله. دې نه موږ سره د ټایم یا ډیوریشن، وخت معلومول. ټایم چې دی موږ دا په سمبل کې ټي نه ظاهرو، ورکوټي ټي نه، او د دې یونټ موږ سره سیکنډ دی، او سیکنډ موږ سمال S نه ظاهرو. دا تھرډ نمبر موږ سره بیس فزیکل کوانټیټي شو. دې نه وروسته د کرنټ، د بجلی چې کوم کرنټ دی الکتریک کرنټ موږ ورکوټي آی نه او غټ آی نه ظاهرو کرنټ، او د دې یونټ دی امپیر.
اکثر مونږ چې بیټریان اخلو هغه باندې دا 100 امپیر بیټری دا څومره امپیر ته مونږ خاص توجه ورکو نو امپیر دا د کرنٹ یونټ دی او کیپټل ا نه ظاهريږي غټ ا نه ظاهريږي دین وروسته د موږ سره ټمپریچر وایي درجه حرارت ته عام ژبه کې موږ وایي چې یخني ګرمي 15 درجه 20 درجه او 0 درجه ډیګري نو دغه ډیګري سنټیګریډ فارنهایت او کیلوین 3 یونټ د ټمپریچر د لپاره او چې کوم بیس یونټ ته انټرنیشنل یونټ موږ استعمالو هغه د کیلوین او دا انتهایی سټانډرډ یونټ دی کیلوین د لپاره کې نه هم چپټر کې به راځي دی کې موږ تفصیل سره خبرو چې کیلوین څه ته وایي نو ټمپریچر موږ کیپټل ټی نه ډینوټ کوو کیلوین یونټ ته او کیلوین کې نه ډینوټ کیږي د پسې موږ سره amount of substance د سیزونو مقدار کیمستري کې د سیز استعمال دی لکه څنګه وی ګټو نمبر دا کیمستري کې هم دا سیزونه راشي نو amount of substance د سیزونو مقدار دا مونږه ان ظاهرو کې ورکوټ ان او د دې یونټ ته مول او ریپرزینټ کو مونږه MOL مول نه صرف یو ای پکې نه اچو نور سیم ټو سیم د څنګه چې نوم د هغه شان د دې سیمبل ریپرزینټیشن دی سیمبل هم دغه دی دین وروسته اخري څه چې د لومینس انټنسټي دی ته وایي چې موږ د رڼا شدت معلوم کو نو دا موږ کیپټل آی نه ډینوټ کو د دې یونټ ته کینډلا سی ډي نه ډینوټ کیږي کینډل تاسو په د شمع ته وایي شمع موږ سره رڼا پیدا کوي ځکه دې ته نوم کینډل ورکړی دی او رڼا موږ داسې نافکو کچا کرکټ لیدل اکثر امپایر په میچ دوران کې میټر وباسي هغه کې ګوري چې لکس لا میټر ته لکس میټر وایي په هغه کې د رڼا ناف کوي نو دغه شان دغه 7 چې دي موږ سره بیس فزیکل کوانټیټیز دي که تاسو دا ویډیو پسند شوي لایک کړئ کمنټ وکړئ شیر کړئ نور ملګرو سره او دا چینل سبسکرایب کړئ ډیره زیاته مننه په الله مسپارم